چاله چې خوند د خپل وطن ترانې نه ورکوي، سرکار ته خواست دی چې هغوی له تمغې نه ورکوي، او په میخه کوی چا بارود واخیستل کار یې وران کړو، د سوات تورسرې اوس جومات له چندې نه ورکوي. سلامونه لیدونکو اوریدونکو، وقار علي شاه دریاب یم در سره، او دا مهال زه د ملکنډ ډیویژن په مټکنی کلي کې ناست یم. دلته نن مبارزه زموږ د داسې زلمو سره ده کم چې د کرکټ لوبغاړي دي او د کرکټ دپاره خپلې هڅې کوي، ټورنمنټ را جوړوي. په دغه لړ کې د ما سره ډېر خواږه زلمي ناست دي، د هغوی نه به پوښتنې کوو چې تاسو ته څه سهولیات نشته. دغه رنګ صرف کرکټ نه، دلته نورو لوبو هم ډېر ښه کلاړیان دي، خو هغوی ته چې کوم دی پلیټفارم نه میلاو یا نورې څه مسلې، په دغه ټولو باندې به دوی سره زه خبرې کوم. ما سره زما تر څنګ ناست دی سبحان الله، د هغه تر څنګ ناست دی هارون سید او بیا شاه خالد ناست دی. د دوی سره به هم په دغه موضوع باندې خبرې کوم. سبحان الله صاحب، اول خو تاسو ته هرکلی کوم چې وخت مو راکړو، ډېره مننه. او دا راته ووایئ چې تاسو د دې ملکنډ ډیویژن د دې دلته چې کوم زلمي دا کومې ستړي کوي، دا کوم دلته چې کومې ستونزې راپېښې دي د کرکټ یا په نورو شعبو کې هم، په دغه اړه تاسو څه نظر لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډېره زیاته شکریه د ګران کشر ورور وقار علي شاه، کوم چې الله تعالی هغه له صلاحیت او توانایي ورکړې ده، او زموږ دپاره او زموږ د دې کلي علاقې دپاره د فخر خبره هم کیدی شي، او زموږ خوشحاله مې په دې خبره باندې ډېر چې زموږ یو زلمی چې کوم دی، زموږ یو کشر هغه نن سبا په خپل صلاحیتونو د خپل هنر په مهال باندې چې کوم دی هغه په دې میدان کې دی، په یو اهم مورچه باندې هغه ناست دی، او د میډیا په دې هغه باندې هغه خپل هلې ځلې او خپل خدمات وړاندې کوي. په دې باندې مونږ خوشحاله یو، او په دې باندې هغه ته مونږ خراج تحسین هم ډېره مننه. ډېره مننه. دویمه خبره چې ګران کشر ورور سوال وکړو چې د دې علاقه کې د ځوانانو د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره او یا د هغوی چې کوم څه کوي د هغوی دپاره چې دی، نو زه به دا ووایم چې زمونږ دا ځوانان کوم چې ملکنډ ډیویژن تاسو یاد کړو، په دې کې د ټیلنټ هېڅ کمی نشته، یو ډېر لوی ټیلنټ دلته کې موجود دی، پروت دی. بلکل په هغې کې یوازې کرکټ او دا هر یو قسمه گیم چې کوم دی هغه مونږ یادوو. د گیم سره سره ایجوکیشن کې زه په خپله ټیچر یم، ټیچر ټیچینګ لاین سره مې تعلق دی، ماته ځکه پته ده چې زمونږ دا سټوډنټس په ایجوکیشن کې هم ډېر تکړه دي، په تعلیم کې په هر څیز کې تکړه دي. په دې کې یو ډېر لوی ټیلنټ دوی شته. او زما سره چې کوم خواته هلکان ناست دي زمونږ ملګري، دوی به زه په دې وجه باندې نور هم وستایم چې دوی په ډېر محدود وسایلو باندې په خپل زه به ووایم چې د خپل جیب خرچ په وسایلو په هغې باندې چې کوم دی نو د کرکټ یا د فوټبال یا د ولیبال یا د بل څه شي د هغې هغه ټورنمنټونه او دا ارینج کوي، او خلکو ته چې کوم دی ښه موقع چې کوم دی هغه ورکوي. بله خبره دا ده چې زمونږ سره په دې ټیلنټس کې د دې نه که فرض که مونږ فایده اخیستل غواړو، نو زما د دې کلي علاقې مشرانو ته، د دې ځګي سرکار ته او دې خلکو ته چې کوم دی نو زما دردمندانه اپیل دی که فرض که دا خلک دا ځوانان مونږ د نشو تماشو نه بچ ساتل غواړو، دا مونږ د نورو بې رهروۍ نه بچ ساتل غواړو، دا مونږ د نورو څه طرف نه، نو چې دوی له مونږ د گیم سهولیات د سپورټ سهولیات راولي. ډېره ښه خبره، ډېره مننه. ډېره مننه. زه به هارون سید طرف ته راځم. هارون سید ورور دا راته ووایه چې د کرکټ سره د کم وخت نه تاسو تړون لرئ، د کم وخت نه کرکټ کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو وقار به ستاسو او ستاسو د چینل عروج ټي وي شکریه ادا کوو چې په دې دومره دغه کې چې کوم دی نو د لنډ تنګ وخت کې مونږ له هم مقرره کړه یاره چې مونږ هم څه ووایو. د کرکټ سره خو د ډېر وخت نه چې کوم دی نو زما شوق دی او در اوسه پورې دی. زه به درته ووایم چې یاره دا 92 نه ماشاءالله د 92 نه د هغه وخت نه م کرکټ کوو تر اوسه پورې چې کوم دی نو بس چېرته چې پیدا نه جو هلته که مونږ یو. نور صحیح. دا راته ووایه چې دلته تاسو کوم دا ټورنمنټ را جوړوئ، د دې څه طریقه کار وي؟ څوک د سره مدد کوي، څوک د سره مدد نه کوي؟ جی ټورنمنټ مونږ یو څو ملګري راغونډ شو، هغه چې کوم دی نو بس په خپله خرچه باندې خپل دغه باندې چې کوم دی نو
ټورنمنټ ارګنایز کو بیا چې کوم دی د هر علاقې چې کوم دی نو هغه دغه ته ورسو ټیک ده چې بھائی ټورنمنټ دی داسې به کېږي داسې فیس دی صحیح بس په هغې په دغې طریقه باندې چې کوم دی نو دغه کو خو اول چې کوم دی نو زه به دا خبره وکړم چې دلته د ګراونډ لکه سیسټم نشته ګراونډ نشته زموږ په دې علاقه کې نو پلیئرز چې کوم دی نو جوړېږي هغه د ګراونډ سره جوړېږي او چې ګراونډ نه نو پلیئرز چې کوم دی نه هغه ټیلنټ ځای کېږي زموږ یو ګراونډ دی اسکول های اسکول زموږ د مټکڼۍ صحیح په هغې کې هم فټبال کېږي هم پکې چې کوم دی نو کرکټ کېږي هم پکې والیبال کېږي نو لکه کم پلیئرز چې دي د کرکټ شوقیان دي هغو ته چې کوم دی نو لکه موقع نه ورکړی کېږي چې یاره هغو سره ګراونډ وي نو هغه به چې کوم دی نو گیم وکړي پریکټس به وکړي نو هغه به چې کوم دی نو یو ښه دغه جوړ شي بالکل 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 سهولیاتو نشوالی دی او دغه به زموږ اپیل دغه سیاسي خلکو ته هم او بیا د کلي مشرانو ته په خصوصي توګه چې هم دغه څنګه چې سبحان الله صاحب وویل چې که د نورو نشو تماشونه دغه خپل بچي بچ کول غواړئ نو په کار ده چې دوی ته د ګیمز او دغه څیزونو سهولیات ورکوي. زه به راځم شاه خالد طرف ته. شاه خالد دا راته ووایه چې تاسو د کوم وخت نه کرکټ سره یې؟ بسم الله عمر الرحمن دې ډېر الرحیم. لږ دی ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. په خصوصي توګه وقار الشاه دریاب صاحب ستاسو او د عروج ټي وي ډېره شکریه ادا کوو چې په دې لنډ تنګ وخت کې دلته راتګ وکړو. کرکټ خو چې بس موږ د 4-5 کالو نه کوو. صحیح ده. ته دغه سره سره نور مصروفیات دي څه د سکول سبق؟ بس چې سیکنډ ایئر سټوډنټ یم. ښه صحیح ده. تاسو هم د دوی سره جنګېږئ په دې میدانونو کې؟ بالکل چې دوی زموږ سینیر دي زموږ وخت د دوی ګیم ډېر وشو بس موږ ورسره اوس نوي په ګیم کې. ښه تر دې دمه په کم دغه باندې جنګېدلې سکولونو سره مقابلې کړې نورو سکولونو سره یا نورو کلو سره بالکل جنګېدلې؟ ملکان ایجنسۍ کې چې څونه دي په دې ټولو کې موږ هر ځای کې ګیمونه کوو. صحیح ده. او د ټینس هم کوو داسې سلک ډېر د هارډبال هم کوو. صحیح ده. ډېره مننه. سبحان الله صاحب طرف ته راځم څنګه چې تاسو وختي ذکر وکړو چې یاره دا خلک چې کوم دی زموږ د نوې کول چې کوم دی که دا دې طرف ته دغه کول غواړو کرکټ طرف ته یا نورو لوبو طرف ته او د دغې تماشو د دغې څیزونو نه بچ کول غواړو د نشو نه بچ کول غواړو په دې کې به اهم رول څوک ادا کوي؟ په دې کې به چې اهم رول زما په خیال باندې مونږ شاګردان یادو. اوله به چې کوم دی نو زه د کور نه خبره شروع کوم چې د کور نه یو ښه چیک او یو ښه دغه سړی پې ساتلی شي. صحیح. د کور نه به یو ښه چیک ساتو مونږ. صحیح ده. دویم اهم رول به په دې کې زمونږ مشران د کلي علاقې د ولس مشران بالکل د هغو ذمهواري ده. ښه کردار ادا کولی شي. صحیح ده. چې دوی به دا ګراونډونه پرووایډ کوي او دوی به چې دی نو سپورټ سامان او یو شی بل شي پروموټ کوي حوصله افزایي. بالکل همداسې ده. هم د دې سره به ځو د مې طرف ته او د مې نه پس به راځو زموږ سره به نور ملګري هم په دغه موضوع به ورسره خبرې کوو. نو موږ سره اوسئ بیا راځو. ویلکم بیک. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په مبارزه کې او د نن موضوع ده د کرکټ په اړه. د ملکنډ ډیویژن دغه د مټکڼۍ کلي زلمي رایوځای شوي دي او هڅې کوي کوششونه کوي چې د خپل کلي او د خپلې علاقې دغه ټیلنټ په قامي سطح هم او په بین الاقوامي سطح کوشش کوي خو که دوی ته پلیټفارم میلاو شو او دغه موقع ورته ورکړی شوه د کلي د مشرانو یا د علاقې چې کوم سیاسي مشران دي یا که سرکار په دوی باندې نظر وکړو نو زما یقین دا دی چې صرف په قامي نه په بین الاقوامي سطح باندې دوی جنګېدی شي او د دې ملک او د دې وطن او د دې خاورې نوم روښانه کولی شي. د بریک نه پس راغلی یو زما سره زما تر څنګ ناست دی جاوید خان ورسره شاه واجد او عبدالکبیر عطا صاحب زموږ د علاقې ډېر خوږ زموږ ډېر ګران ملګری دی. زه به راځم جاوید طرف ته چې دوی راته دا ووایي اول خو تاسو ته هرکلی کوو او بله دا چې دا راته ووایي چې تاسو دا کم ټورنمنټ تاسو سره ما مخکې هم خبرې شوې وې تاسو چې په دې کې د ډېرو علاقو خلک دي هغې کې لږ تفصیل سره ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وقار علي شاه دریاب صاحب ستاسو د یو جان مننه چې تاسو زمونږ دپاره دومره قیمتي وقت وایستو او تاسو چې څنګه لکه دا خبره وکړو چې زموږ په دې علاقه باندې لکه د گیم زمونږ د بدقسمتۍ د وجې نه د تری نه والا د مټکڼۍ نه تر توتکان تر بړوال پرخیل مخبن تر قلنګۍ تر د اګرې پورې د بدقسمتۍ د وجې نه داسې نن ورځې پورې لکه زمونږ څوک لکه د سپورټ کولو نشته دا گیم په باره کې چې زموږ په کلي کې زموږ په علاقه کې تر د مټکڼۍ نه واله تر د میخپنه پورې تر د میخپن نه واخله توتکان نه واله تر د اګرې پورې ښه زبردست ټیلنټ زموږ په ځوانانو کې زموږ په ینګ کل کې ماشاءالله خو هغه سہولیات نشته د سپورټس نه د د سپورټ کولو څوک شته دی زموږ د پروګرام مقصد هم دا و تاسو ته چې مونږ وی چې تاسو زموږ خواته لکه تشریف راوړی ستاسو د یو جهان مننه خو د هغې مقصد هم زموږ د پروګرام صرف دا دی چې زموږ د علاقې ته اکه زموږ په د نن وخت کې چې کم لکه دا کم ګورمنټ لکه تحریک انصاف نو موږ د خپل ایم پی ای د خپل ایم این ای نه هم مونږ ورته دا ریکویسټ کوو خپل وزیر اعلی صاحب ته هم دا ریکویسټ کوو چې کم سے کم لکه زمونږ د مټکڼۍ نه تر د اګرې پورې چې دا ډېره غټه علاقه ده ماشاءالله په دې کې ډېر بهترین ټیلنټ دی خو د دې دپاره بس د سپورټ ضرورت دی هغه سپورټ چې دی نو پوه شئ مونږ ته نه میلوي ایم پی خو هم دی اوس وزیر اعلی هم زموږ د علاقې دی زموږ د علاقې دی نو پکار ده چې په خصوصي توګه یې طرف ته پاملرنه وکړي بالکل بالکل زموږ د پروګرام مقصد هم دقه دی ټیک ده ټیک ده ټیک ده دا راته ووایه چې په دې کې د کومې کومې علاقې ستاسو سره کسان دي کم ټیمونه دي سره په دې کې وقار علي شاه دریاب صاحب په دې کې زموږ سره د تالاش ټیمونه هم دي په دې کې زموږ سره ماشاءالله د جلالام ډېر بهترین پلیران دي د بټخیل هم بهترین پلیران دي بټخیل ټیم تر زموږ سره داسې لکه بیا داسې راځه د ډېرې جولاګرامو لکه د ښار کسان د مټکڼۍ توتکان بیا لکه داسې بړوال پرخیل مهبند تر د اګرې پورې لکه په دې کې زموږ سره لکه ټیمونه شامل دي صحیح ده صحیح ده زه به شاواجد طرف ته راځم تاسو ته هم هرکلی کوو دا راته ووایه چې تاسو د کم وخت نه د کرکټ سره تړلي د کم وخت نه دا ګیم کوئ موږ خو ډېر وخت نه تاسو یو بسم الله الرحمن الرحیم زه د وقار علي شاه صاحب ډېر شکریا ادا کوم چې هغه موږ له چې دی نو په دې قیمتي وخت کې چې دی موږ له ټایم راکړو او نو زه به تاسو ته په دې باره کې وایم چې موږ چې دی نو یاره واقعي ستاسو خبره سي ډېر وخت نه موږ گیم کوو په مټکڼۍ کې نو کم از کم د 2008 نه چې دی نو موږ خپل گیم سټارټ کړی دی که او د دې وخته پورې موږ خپل گیم کوو هغه خپل ټایم چې دی نو پاس کوو که نه او جی صحیح ده صحیح ده تاسو دا کم دا ټورنمنټ ارینج کړی دی په دغې باره راته ماته ستاسو باره کې یو ګیله هم راغلې ده او ګیله ته در رسوم هغه داسې ده چې دوی به کې د بهر نه کلاړیان اخلي او د کلي کې کلاړیان کم شوي دي که څه چل دی بالکل چې ستا خبره په ګل بدله ده خبره داسې ده چې موږ دا کم ټورنمنټ چې شروع کړی دی نو دا داسې دی چې دا په غټه سطح دی د هر ځای پلیر ته جنګولی شي په پاکستان کې چې دننه څونه پلیران دي که دا هر ځای هغه ته راوستی شي منات نشته او په کلي کې زموږ مسله داسې چې یاره کله ټورنمنټ جوړ شي په خپل کلي کې نو هغه تاسو ته پته هر سړی دا شوقمني چې یاره زه په دې کې گیم وکړم او که بهر علاقه کې جوړ شي نو هغې ته چېرته زموږ یو ټیم دوی صرف او د کلي داسې ټورنمنټ چې هر سړی شوقمني د کرکټو نو هغو ته یو موقع میلاو شي چې یاره موږ گیم وکړو نو په دې کې ټیمونه زموږ زیات شي نو کم چې زموږ کم د ټیم خپل پلیرانی نو هغه هم د چا مرګري د چا خپلواني د هغو سره په مجبورن وردېږي نو دې جوړ چې دی زموږ سره د کلیاړیانو د پلیرانو کمی نو زموږ خوا شاته چې کم مرګري علاقې نو هغه پلیران موږ چې دی د ځان سره کیلاو کو داسې اندازتن څومره دغه به لوبغاړي وي کلیاړیان وي زموږ په خپل کلي کې مټکڼۍ کې یاره جی ډېر دي زموږ په خپل کلي کې چې کم از کم 4-5 ټیمه دا ښکلي جوړېږي ښه زبردست ټیمونه ځکه چې اوس چې دی نو د ټورنمنټونو سره موږ دا ټورنمنټ هم دا مقصد دی چې یاره دا ټیلنټ راوځي ځکه چې دا واړه د یو بل سره ګیم وکړي
او دا کم پریشر چې نو دا هغه ختم شي ځکه چې په عام پریکټس کې چې نو ستا پریشر نه ختميږي پریشر نه ختميږي چې ته یو گیم ته وځي تا ته چې نو د اور کې چې نو رنز پکاري یا په بالینګ کې تا ته چې نو وکټ پکاري هغه خپل غاز پریشر سی وای نو پای کې چې ته کم گیم وکړو نو ته هغه سر چې نو ټیلنټ ډیر راوځي دا کم ته د ټیلنټ خبره کوي دا کم نوې کول چې دا نوې چې کم د سکولونو د ماشومان دوی به اکثر دا 5م کلاس والا به تلو بیا په های سکول کې بل یا د غریب آباد د سکول سره جنګي دا وش کیږي کنه دا او کیږي دا ټورنمنټونه کیږي دا کیږي سید زبا تاسو طرف ته تاسو دا خو ماشاءالله لکه دوی ډېر لوی زیار کوي او د علاقې لپاره د فخر خبره ده تاسو وسوي په دې اړه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه د قاری لشا او د عروج ټي وي ډېره مننه کوم چې مونږ یې راوغوښتلو په دې موضوع باندې هم یو خبره جوړه کړله او داسې چې کوم دی هر چاله موقع ورکړله چې هر یو خپل رای اظهار وکړي ټورنمنټ خو مطلب چې یار دا زمونږ د علاقې او بلکې زمونږ ډېر ښه علاقه ده ډېره سرسبزه علاقه ده ډېره کولاو علاقه ده په دې کې ډېر غټ غټ کلي دي او ښه نوموړي خلک پکې شامل دي بالکل ټورنمنټ او یا گیم دا مطلب دا د ژوند یوه حصه ده څنګه چې سبحان الله ووینو لکه ډېر زبردست خبره وکړله چې په دې باندې سړی دا ډېرو الوتو غلطو نه نشو تماشو نه بې پیدو ګرځېدو نه د ډېر داسې برای کارونه چې هغې نه پرې سړی بچ شي او ټوله توجه یې گیم ته راشي چې گیم ته راشي نو په هغې باندې چې کم دی لکه ډېر غټ مصیبتونه داسې چې هغې نه پرې سړی بچ شي او اولنۍ خبره دا هم ده چې یاره د مور و پلار هم پاملرنه دې ته پکار ده بیا ورپسې د کلي د مشرانو پاملرنه پکار ده بیا او د ټول نه غټه خبره بیا دا چې د حکومت پاملرنه ورته پکار ده چې حکومت دلته کې لکه اوس په لارو کوڅه کې خلک کرکټي کوي او یا گیم کوي او یا بل څه کوي نو لکه یو خو هغې کې زده کېږي هم نه هغې حدود کمي نه هغې ته څوک د ناستې څوک یا نور ته څوک د دادګیر نه څوک نو چې کله داسې پروګرامونه لکه کرکټي او بیا ورپسې چې کوم دی د هغې ګراونډ او بیا ورپسې په هغې کې پیلډ لایټ پکې وي لکه خلک پکې د شپې او یا ماسپښین هم چې کوم دی دغه کوي که نه کرکټ میرکټ کوي او یا نور گیم پکې کوي د هغې سره چې کوم دی نو لکه زموږ یو هیډ ماسټر نو هغه خبره به کوله خبره ذهن ته راله نو هغه وی چې یاره ټیک د گیم لکه ډېر ښه څیز دی وایي ته یو افسر شولې خو چې دا زیړه خېټه دې نیولي نو هغه افسرانې څه فایده شوه که نه نو لکه دا صحتمن انسان هم صحتمن جوړوي انسان ورسره صحتمن وي نو دې وجې نه چې کوم دی پاملرنه دې ته پکار ده صحیح ډېره مننه تاسې هم ډېرې خوږې خبرې وکړې همدغه شان که دې ته پاملرنه ونه کړې شي نو باید زما خیال دی چې دغه ټیلنټ به ضایع شي زه به واپس راځم جاوید طرف ته دا راته ووایه جاوید بهی چې په دې کې د مالی امداد دا د ټیمونو د کلاړیانو خپلې که نه څه پروسس دی دا خو وقار علی شاه دریاب صاحب دا خو تا خو ډېر ښکلی او ډېر اهم سوال وکړو دلته کې د انټرای خو داسې حساب یې چې مثال کې لکه کمیټای والا اوس 2000 انټري کېښوده نو هغوی ته لکه هغه 1500 روپۍ لکه ډېر په مشکله میلاویږي نو د دې سره سره صرف لکه دومره چې بس د دوی په صرف لکه د سپورټس هغه بال بیټ وشي باقي لکه چې دی نو ټول تقریبا زه به دا ووایم چې بس اپنې مدد آپ او بله دویمه خبره اهم خبره چې زمونږ په علاقه کې زمونږ در نن ورځې پورې زمونږ ګراوند نشته بالکل صحیح ګراوند زمونږ په کلي کې نشته دویمه خبره دا ده تاسو ته دې نه مخکې ما یو خبره وکړو چې لکه زمونږ د سپورټ لکه نشته دی هېڅوک نشته خو د سپورټ لکه دا یوازې نه ده چې یاره مونږ دا ووایو چې یاره مونږ ته د بیټ بال میلاو شي مونږ ته د سپورټ بلکې مونږ ته سپورټ دی په بین الاقوامي باندې میلاو شي چې مونږ لکه د دې نه زموږ کې ټیلنټ شته دی مونږ وینو زموږ پر خپلو ځوانانو کې مونږ ټیلنټ وینو باقاعده کرکټ روانې دي بلا کرکټ روانې دي بالکل او داسې جنګېدی شي داسې لکه د پنجاب لکه څنګه چې داسې کراچۍ کې واخلی دا خلک چې څونه د اکاونټونه ځي څونه د اکاونټو ته ځي که نه دا ټول چې دی د دو سره باقاعده د غزګي د ګورمنټ باقاعده هیلپ او خلک ورسره چې دی نو ګورمنټ ورسره هم هیلپ کوي
او د دغې وجې نه چې دی نو هغو مخ په وړاندې ځي او مونږ چې لکه په وروسته پاتې یو نو صرف لکه وجه دا ده چې یو خو دلته غریبي ده او دویمه خبره بسې دا ده چې هغه لکه وس دس زمونږ لکه بیا نه کېږي چې مونږ لکه زمونږ د مخکې د تلو چې ځکه چې دې کې چې دی اوس مثال کې زمونږ کا ټیلنټ شته موږ پیشه ورته نه شو تللی ولې نه شو تللی زمونږ سره هغه هغه سہولیات نشته دی او که د دې سہولیات مونږ ته میلاو شو انشاءالله چې دا درته زه په ګرانټۍ سره ویم چې د مټکڼۍ نه والا تر داګرې پورې چې د دې نه به پوه شي د پاکستان ټیم ته داسې پلیران انشاءالله وځي چې انشاءالله چې دا به د ملک روښانه کوي. ټیک ده ستاسو خبره په ګل بدله. تاسو ګیله کوئ د دغې واکدارانو نه، خو دا راته ووایه تاسو چېرته ورغلي دغې خلکو ته چې یاره مونږ ته دا مسلې دي، د دې لپاره تاسو دغه کړی دی چاته ورغلي یې؟ وقار علي شاه صاحب دې دپاره خو لکه زه به په خپل ځانې دا ویم چې لکه دا غلطۍ به زمونږ وي چې لکه داسې په دغه سره مونږ هم نه یو ورغلي، هغه ریکویسټ مونږ ته د هغو مخې ته نه دی ایښی. خو مسله به کې صرف دا ده چې لکه مونږ دا خبرې وکړې انشاءالله دا به دوی ته مونږ د عروج ټي وي بالکل انشاءالله دا به ورته لکه چې دی نو د دې په ذریعه باندې به انشاءالله که تاسو داسې چل وکړئ چې یو دوه کلاړیان د دغه شي یا کم سربراه یې ستاسو د ټورنمنټ د دغه شي د مټکڼۍ دوه هلکان چې توتکان شي داسې ډېرې جولګرام نه والی او داسې ورشئ MNA MPA له دا خپلې مسلې ورته ووایئ. بس انشاءالله په دې باندې به انشاءالله مونږ د ناس مرګرینو او په دې باندې به مونږ به ورځو خپل MPA له به مو ورځو MNA له به مو ورځو مونږ به وزیر اعلی له انشاءالله مونږ به ځو او امید ساتو او امید هم دی انشاءالله چې باقاعده به لکه زمونږ سپورټ کوي. وقار علي شاه صاحب ستاسو ډېره مننه. زما په خپل ځالي 1980 پیدایش دی، خو د نن تاریخه پورې لکه داسې بل لکه زمونږ په دې کلي کې په دې علاقه کې لکه داسې څوک ټلویزیون والا نه دی راغلي، یو چینل والا. وقار علي شاه صاحب مونږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو باندې مونږ فخر کوو چې تاسو او بیا زمونږ د کلي بیا زمونږ لکه په تاسو باندې لکه ډېر فخر دی چې زمونږ د کلي ته لکه تاسو دومره لکه اهم یو نه انشاءالله را روان وختونو کې به نور هم پروګرامونه کوو. مونږ بس اوس دغه آغاز کړی دی او مبارزه چې کوم دی اصل کې ما د خپل کلي نه آغاز کړی د عطا صاحب نه ناموس خان ناموس صاحب نه بیا ستاسو په حجره کې ما پروګرام وکړو د هغې نه پس نن دا انشاءالله دا سلسله به مونږ ودرېدو ته نه پرېږدو. نو بس داسې لکه مونږ ډېره زیاته ډېره غټه شکریه ادا کوو او بیا چې دا ناس څومره کسان دي نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه ځکه چې په دومره قیمتي وخت کې لکه تاسو په دې دونه لنډ تنګ وخت کې تاسو دونه قیمتي وخت زموږ دپاره او بیا د دې خلکو د دې قوم د دې ښېګړې دپاره وایستو نو ستاسو د ټولو ډېره مهرباني. شاه ولي طرف ته راځم دا راته ووایه چې د کرکټ نه علاوه په دې علاقه کې کومې لوبې کېږي؟ جی د کرکټ نه علاوه زموږ چې دی نو دلته کې والیبال کېږي، هم په دغه اسکول کې کېږي او په یو ګراوند باندې کېږي او سره چې نو فوټبال هم کېږي په غټ تعداد سره وسو اوس چې نو لږ ښه کافي وخت وشو فوټبال والا چې ښه ټیلنټ دی پکې ځکه چې پهله خو سره زین او نو زموږ سره په کرکټ په ګراوند کې هغه هم دا کې ګیم کې خپلو لکه دومره یو بل بس هغه خپل ټایم پاس کوو که نه جی کنه ډېره ګرانه خبره ده په یو ګراوند کې چې نو کرکټ او فوټبال کول خو نه زموږ سره چې نو هغه زی نشته او تم پته چې یاره نور زیم د دوم نشته نو دې جوړه چې نو په خپلو کې دواړه چې نو گیم کو. صحیح ډېره مننه. تاسو آخري پیغام څه لرئ؟ بس اخرنی پیغام خو زما د خپلو ټولو وطنوالو ته دا دی چې یاره لکه دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ کلی دی او زمونږ علاقه ده. اوله خو دا ده چې یاره مونږ په امن سره اوسو او د یو بل سره په محبت سره اوسو که کم کار کوو نو هغه لکه د زړه د اخلاصه کوو. او دویمه خبر دا ده چې یاره استادو له پکار ده چې هغه د خپلو شاګردانو خیال ساتي او شاګردانو هم دا پکار چې د خپلو استادانو خیال ساتي ولی که سبا د دنه څه افسر جوړیږي خو د دې ملک به پکارېږي
او چې د افسر شي او دی نو اقا استاد د مخې نه به دی افسر شي لکه د هغه د وجې نه به دی افسر شي د هغه د محنت د وجې نه نو په کار ده چې یاره د دوی دواړو چې کوم دی یو بل سره هغه انډرسټینډ ښه برابري او لکه د یو بل ادب کوي لکه شاګردان ادب کوي که نه او دغه شانتې مشران هم داسې زموږ د علاقې چې یاره د ټولو مشرانو ادب پکار دی او د هر چا سره مینه محبت کول پکار دی نو بس دغه پیغام دی. ډېره مننه ټولو ملګرو، جاوید بھائی، شاه واجد، تاسو ټولو مننه چې دومره خپلې خبرې په دغه ذریعه باندې ورسولې دغه واکدارو ته. زما یقین دی چې رسېدلی به دغه پروګرام به دغه مشرانو کتلی، د کلي مشرانو به هم کتلی او دغه سیاسي واکدارانو به هم کتلی. زما امید دی چې دغه نه پس به بیا دغه جاوید بھائی او دغه نور ملګري به دغه مشرانو له هم ورځي چې دغه مسلې حل شي، ځکه چې که دغه مسلې حل نه شوي نو دا ډېر لوی زیان دی د علاقې دپاره، ډېر لوی تاوان دی چې دغه ټیلنټ بیا زموږ نه ضایع کېږي. څنګه چې شاه وجید بھائی وویل چې یاره که دغه کلاړیان د یو بل سره دغه د سکولونو ماشومان یا نور کلاړیان د یو بل سره جنګېږي نه نو دوی به بیا هغه اپریشیټ کېږي به نه، نو دغه شان به دا ضایع کېږي او دغه شان نشو د ماشونه هم په دې باندې بچ کېدی شي. هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي. خپل کوربه وقار علی شاه دریاب له ورکوي اجازت د لوی الله په امان.